د اسلامي امارت د واکمنۍ او پاکستاني پولیسو ترمنځ شوې جګړه څنګه د دواړو لورو لپاره ناکامه وه. امرالله صالح ویلي په وروستۍ جګړه کې طالبان او پاکستان دواړه ناکام شول، خو څنګه او نورې په اړه څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د جمهوریت نظام مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلي چې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه او د طالبانو دریځ دواړه د افسانو په څیر ثابت شول. نوموړي لیکلي پاکستان له 4 کلونو راهیسې د ټي ټي پي د مشر نورولي مسجد فعالیتونه د انساني او سیګنال استخباراتو له لارې څارل، خو د خپلو پرمختللو وسلو سره سره یې هدف ونه ویشت. ښاغلی صالح دا د پاکستان د سیاسي او استخباراتي ناکامۍ څرګنده نښه بولي. دی زیاتوي چې طالبان په دغه جګړه کې تر پراخو دعوو او ځان خپلواک ښودلو وروسته د پاکستان د پوځ غوښتنو ته تسلیم شول او له هغوی سره یې یو پټ تړون لاسلیک کړ. امرالله صالح ویلي دا پټ تړون به اوس د ترهګرۍ ضد همکارۍ د آی اس آی د شرایطو له مخې ارزوي. که د دواړو اړخونو تبلیغاتي دستګاوې څنګ ته شي، نو پرته له دې چې د ډیورند کرښې دواړه غاړې لا پوځي شي، نه یې پاکستان هدف ته ورساوه او نه یې د طالبانو خپلواکي وساتله. وړمه اونۍ د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې اوږدو کې کابو یوه اونۍ وقفه‌یي نښتې وشوې چې په پایله کې دواړه غاړې دوحه کې کېناستلې او د یو پټ سند په لاسلیک سره یې هوکړه وکړه. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت په دوحې تړون کې هر ډول پټ څه رد کړل، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې دا تړون محرمانه دی او هغه یې نشي ښکارولی. اوس که څه هم د جګړې د پیل عامل چې پاکستان ګڼل کیږي او د هیواد هر ډول حریم یې نقض کړی، ټینګار دا دی چې طالبان ونشو کولی د کابل د یرغل غچ واخلي او د بیا نه تکرار یقیني کړي. درنو لیدونکو